الله وی موسی علیه السلام د مصر نه ووتو په یره کې و او څارنه یې کوله. څارنه یې څه کوله؟ په مخ یې کتو را کتو چې د فرعون فوج راپسې رانیشي ومې نه نیسي. دا طبیعي یره ده. او دعا یې وغوښته د الله نه. الله وی ولما توجه تلقاء مدین، کله چې دی مدین ته مخ یې کړه، لارې ونیوه، هغه ټیم کې دی خبره وکړه او دعا یې وغوښته. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، وامید دی چې زما رب ما ته نیغه لار ښیي. دې کې زموږ دپاره فایده ده. څومره فایده ده؟ څلورمه یوه په دې کې یو فایده هغه دا شوه چې دعا به په یو حال کې هم نه پرېږدي. زموږ کې یو کمی دا دی، اول ما کې او بیا تاسو کې موږ دعاګانې نه غواړو. کاسې موږ کې هر سړی ځان ته سوچ وکړي، زه به ځان ته وکړم، تاسو ځان ته وکړئ. موږ ډېرې دعاګانې غواړو. حقیقت به ځان ته ووایو، ځان له جواب ته دعاګانې ډېرې غواړي. او زموږ هغه دعاګانې بیا څنګه دي؟ هغه عادتي که غواړو فرض مانځنه بعد به لاسونه ماسې داسې نیولي، هغه به مګو را مګو ته وایي چې وسلې نه پرې لګولي او بیا به کړس مخله. دا دعا ده؟ تا داسې دعاګانې الله نه غوښتلي چې ته پکې به ژړا شوې. تا د شپې په توره تیاره کې الله نه دعاګانې غوښتلي؟ تا په سجده کې غوښتلي؟ نه. بیا موږ سوال کوو ولې حالات داسې دي، ولې؟ خو په خپله واضح ده حالات داسې په دې دي چې ما او تا د الله سره رابطه نشته. ته د زړه نه الله ته فریاد وکړه، وژاړه، الله سره حالات بدلی که نه بدلی. دا موسی علیه السلام قدم په قدم دی الله ته فریاد کوي، ځکه چې د دې سختې نه صرف هغه رب راویستی شي، بل څوک یې نشي راویستی. دا فریاد که ما او تا مخلوق ته وکړو، مخلوق به ما او تا سره څه وکړي؟ چې الله زما په نصیب کې یو خبره نه ده لیکلې، مخلوق به راله راکړي. او چې الله یو خبره زما په نصیب کې لیکلې ده، مخلوق به رانه واړی. ځکه خپله مضبوطه رابطه د الله سره ساته. د هغې نه بعد که ته مخلوق سره خبره اتره کې د اسبابو په اعتبار سره، چې وایي دا اسباب دي، کار د دوی په لاس کې نه ده، خو دا اسباب دي، به هېڅ خبره نه ده. نو وګوره موسی علیه السلام چې وتو د مصر نه، نو فریاد یې چا ته وکړو؟ فریاد یې الله ته وکړو. بله فایده، الله اکبر، دی لاړ مدین ته چې ورسېدو نو ګوري یو ګودر دی، او په دې ګودر باندې څه خلک را جمع شوي دي، بیزې ګډې ورسره دي او په هغوی اوبه څښي. چې د موسی علیه السلام وکړ، اوس ګوره ده څو شپې او ورځې سفر کړی پیاده، څومره به ستړی. موږ ګاډي کې ښه په ایر کنډیشن کې په جاز کې سفر وکړو، څومره ستړي شوي. یا زمونږ هغه سفر هغه دنیوي سفرونه یې دی، دا سفر او یک اواز چې دا خلک یې ولیدو، دې ګودر له ورغی، اوبه به ترې وڅښي، لږ دمه به وکړي. یو دوه زنانه ګاډي ته ولاړې دي، هغوی سره هم ګډې بیزې دي راټینګې کړي دي. تپوس یې ترې وکړو، تاسو ولې دلته؟ هغوی وایي چې زمونږ دا ګډې بیزې دي او زمونږ پلار بوډا دی، و ابونا شیخ کبیر، ډېر بوډا شی. شعیب علیه السلام ورته دا کار به هغه کو، خو هغه بوډا شوی دی او نور هلکان کور کې نشته. نو موږ خو د هغه وخته پورې ګودر ته نشو نږدې کېدی چې څو پورې د شپنکیان تېرېږي. الله وی فسقا لهما، دا هغوی له ګډې بیزې بوتلې و، هغه یې خړوب کړې، هغو باندې اوبه وڅښي. فایده دلته څه درته ووایم؟ هر ځای کې د هر چا په کار راځه. زه ستړی یم جي، یعنې چې زه ستړی یم نو بیا ګوره د چا سره خیر ښېګړه نه کوم. ته به داسې ستړی لکه څنګه چې موسی علیه السلام ستړی. ښه خواشه زمونږ خپل بچي دي، زمونږ خپلې مسلې دي. موسی علیه السلام ته مسلې نه وي، مسلې خو هغه ته وي اصل کې. هر یعنې زه یم که نه چې ته ګرځې را ګرځې او په هر لحظه کې تا نه خلک خیر اخلي. ته ستړی
بیا هم ښېګړه خلکو سره کوه. ته بیمارې ښېګړه کوه، ته غریب یې ښېګړه کوه، ته مالدار یې ښېګړه کوه، ته عالم یې ښېګړه کوه د خلکو سره، ته جاهل یې ښېګړه کوه. هر حال کې دا نه ضایع کېږي. او دا د اوچت انسان، د عظیم انسان، د دیندار، د اصیل سړي کار دی چې ده کې هر ټیم خیر پروت وي، دی د حالاتو سره نه بدلېږي را بدلېږي. یعنې زه به د خلکو سره ښه کوم چې کله زما طبیعت برابري. دا اوس څه خبره شوه؟ ها، زه چې غریب هم خلکو سره مرسته کوم، منډه وهم، خو که مالداره شوم بیا به متکبر یم، دا څه خبره شوه؟ نو موسی علیه السلام ته وګوره، سره د دې تکلیف او د دې سختي، هغه پکې د خیر کارو کو، مرسته یې وکړه. نو ته هم دقې شه خلکو سره مرسته کوه. لویه مرسته خلکو سره دا راته ووایم، د پیسو سوچ مه کوه، موږ ته ډایرکټ د پیسو سوچ راځي. لویه مرسته هغه دا ده، اولنۍ مرسته ټول نه ګټه، چې ته یو سړي ته حلال او حرام وښیې. نه وروره دا مه کوه، دا ګوره دا روا دي، دا کوه دا روا دي. دویمه، یو سړی بیمار دی، اسپتال منډه دې ورسره وواله، پیسې دې ورکړې. یو سړی غریب دی، قرضه دې ورکړه. یو سړی غریب دی، هغه طرف نه پیسې ورکړې. یو سړی کار نشي ته له کار وګورې. یو سړی ګاډي ته سامان خیجي، ته ورمنډه کې سامان ورسره وروخیجي. یو سړي ته ګاډی په لاره کې خراب دی، ته ورته ودرېږي. یو سړی تږی شی ته له اوبه راوړي. یو سړی په لاره اوړي، کمزوری دی، ړوند دی، بوډا دی، بله مسله ده، بله مسله، ته ورمنډه کې چې ته یعنې چې ته د خیر یوه ګرځېدونکی خیر، چې هر ځای ته ځي خیر او خیر، د ځان نه داسې سړی جوړ کړه. او دا فایده موږ ته د کوم ځای نه راوځي؟ دا د دې موسی علیه السلام د دې قصې. ها، بله مسله، بله فایده، موسی علیه السلام مدین کې لس کاله تیر کړو. د هغه ځای نه بیا راغی، په لاره ورته الله رب العزت آواز وکړو، پیغمبري ورته میلاو شوه. او الله ولېږو چا پسې؟ فرعون پسې، چې ته به ځې فرعون ته به دعوت کړي. نو هغه دا وایي چې یا الله زما یو ملګری ما سره ولېږه، یو کس را سره ولېږه چې زما په دې دعوت کې ملګری وي. نو هغه زما د ورور هارون کا. نو څه وایي سورة القصص کې دي، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. یا الله زما ورور هارون هغه په خبرو اترو کولو کې زما نه ډېر تکړه دی، ډېر فصاحت او بلاغت دی. هغه ما سره ولېږه، نو هغه به زما تصدیق هم کوي چې او دی د الله پیغمبر دی. الله رب العزت دا دعا د هغه قبوله کړه. ها، فایده دلته څه ده؟ د انبیاو اخلاقو ته ګوره. دا فایده که تاسو د سرو زرو په اوبو ولیکئ که نه، بیا به هم څوک قیمت ادا نه کړي. د انبیاو اخلاق وی زما دا ورور زما نه غوره دی. دا د انبیاو اخلاق دی. او د ابلیس څه ویلو آدم علیه السلام په باره کې؟ انا خیر من، زه د ده نه غوره یم. فرق معلوم نه کړو. یو وی زما د ورور ما نه غوره دی، بل څه وی زه د ده نه غوره یم. د انبیاو د نیکانو خلکو اخلاق دا دي چې په چا کې کوم اوچت صفت دی هغه بیانوه، چا سره حسد مه کوه. زما دا ورور د کې دا ښه صفت دی، زما دا پلانې د کې دا ښه صفت دی، وایه. او چې کله یې د خلکو سره حسد کوو چې یاره د یو سړي ښه صفت بیان نه شي، یو سړی ترقي ونه کړي، څه هم نشي کولی. ښه د ورځ به وینې نه، دا رانه لیکل واله. رور دپاره ګوره دی پیغمبري غواړي، د رور دپاره پیغمبري. او موږ کې ډېر لږ نه وایم، موږ کې ډېر روري که چېرته ډوډۍ خوري د ده پلانوڼۍ نه ده پېرزو، او دې د رور دپاره پیغمبري غواړي. وجه څه ده؟ زړه صفا دی. فایده دلته دا راووته چې زړه صفا ساته. دا ستا دا رور که ډوډۍ خوري، بوتل نه دغه مه کوه، مړه بوتل چا سره یې کښېږدي. دا ستا دا رور چې کوم ډوډۍ خوري، نو ستا د خزانو نه خو نه خوري لږ، د خو الله ورکوي. ستا د زړه ولې دومره تنګ دي؟
په پښتنو کې بیا خفه کېږو بره حسد ډېر زیات دی ډېر زیات یاره ملک ته چې سړی لاړ شي که نه او په دې کلي علاقه کې وګرځي نو ته به وایې چې یا الله داسې پکې څوک شتي چې هغه د حسد نه پاکي دقه خبرې د سره دا مال څنګه راغی دی دا ډوډۍ ولې خوري د ده دا جامې ولې سپینې دي د دا تورې سپلۍ اچولې دي د درس ته توجه کوه د داسې کړي د داسې کړي دا ولې دا ټول حسد دی او حدیث کې راځي رسول وسلم وایي تاسو کې د هغه وخته پورې یو سړی پوره مسلمان نشي جوړېدی چې څو پورې د خپل ورور دپاره هغه څه نه خوښ کړي کوم چې ځان دپاره خوښوي زه د ځان دپاره خوښوم چې زما رزق دې پراخې نو زه دا هم خوښوم چې زما د ورور رزق دې پراخې زما دې کوري زما د دې ورور او د دې مسلمان دې کوري زه دې په امن او امان کې یم زما دا وروڼه د مسلمانان دې په امن او امان کې زه ترقي کوم چې دوی هم ترقي وکړي دې ته ایمان وایي ګوره خپل ورور دپاره پیغمبري غواړي معمولي صفت خو نه دی پیغمبري خو د ورور دپاره غواړي بلکې صفت یې ورله وکړو وایي دی په خبرو کې زما نه فصاحت ډېر لري او د بل دپاره چې خیر غواړي څه الله به ستا په نصیب خیر کړي ته دا غواړي که نه چې یو مسلمان هم د ژوند په دې مسلو کې وننښوي او هر چا سره منډه وایي چې مسئلې حل شي رب العالمین به ستا مسئلې ټولې حل کوي ته دا غواړي که نه چې دا زما د مسلمانان دا رونه دا رور دا کاکا دا ماما دا دوست د ده رزق پراخه وي د ده د بچو رزق پراخه وي ستا دا به الله پراخه کړي ته ورته ګوره خو که د بل دپاره شر غواړي نو بیا د خیر په انتظار مه اوسه لکه څه چې کري هغه به ریبي ته زما په نوڼۍ باندې خفه کېږي دا ته چې کومه نوړۍ خوري که نه دا به یو ورځ بنده شي ته زما په عزت خفه کېږي د تا سره که لږ ډېر عزت دی دا به درنه یو ورځ لاړ شي دا ډېر اهمه خبره ده زمونږ ورته ډېرو پښتنو سوچ نشتي ګوره څه چې د خلکو دپاره غواړي د هغوی سره خو به یا وشي یا ونه شي خو تا سره به کېږي دا یاده کړه یاره چې را پلانې بېروزګاره شوې دی به بېروزګاره کېږي یا به نه کېږي خو ته دا زیری د اوس نه واله څه به بېروزګاره یې د ده دا تنخوا چې یاره ختمه شوې د ده دا به یا ختمېږي یا نه خو تا له زیری در کوم ستا دا ختمه ده او که ختمه نه شوه که نه رزق کې به دې برکت نه وي په دې ډېرو پیسو کې به ذلیل او خوار ګرځي زړه صفا ساته مسلمانانو دپاره همیشه د خیر خواهی سوچ کوه همیشه ورب الکعبه قسم درته خورم په هغه رب د چا په کور کې چې ناست رب به درته لارې داسې کولاو کړي که نه او داسې خیر به د باندې راووري چې ته به خپله حیرانې چې دا څه روان دی او دا د کوم ځای نه کېږي خو دا هله چې ستا په زړه کې د مسلمانانو لپاره خیر ښه بله فایده الله رب العزت وایي سیده هارون علیه السلام هم تا سره ملګری شي دواړه وروڼه لاړ شي نو بیا ورته یو نصیحت وکړو فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا تاسو دواړو خو روان یئ خو فرعون ته به خبره نرمه او پسته وکړئ کیدای شي که ویري یا نصیحت قبول کړي الله اکبر زه یم چې دې علماو ته او دا کوم چې دا دعات دي بیانونه واعظین چې دا آیت دوی سهار ماښام اوري یو خو د الله مهرباني ته وګوره دوی روان په چا پسې دي فرعون څوک دی دعوه د ربوبیت یې کړې ده وایي زه رب یم الله وایي ده ته چې دعوت کوې نو په نرمۍ سره کیدای شي که قبول کړي اوس ګوره الله ته خو پته و چې فرعون نه قبلوي الله ته پته و که نه نو ولې دوی لیږي دې دپاره چې یو موږ ته دا وښیي چې دا خو تاسو ته پته نشته چې چا ته هدایت میلاوي چا ته ته به خپل کار جاري ساتي نو ای موسی ای هارونه علیهم السلام تاسو خپل دعوت کوئ دویمه الله ته پته ده چې نه یې مني خو الله طریقه ښیي چې طریقه د دعوت دا ده اوس څوک یې مني نه مني دا الله ته پته ده نو په دعوت کې نرمي بعض ځایونو کې سختی خو نور اصل دا دی چې دعوت کې به صحیح
نرمي وي با ارزي کې نرمي پستی بم نه وي کله کله سختۍ ته ضرورت خو دا سهالات دي نور به